په زابل کې د اشغال پر وړاندې د وسلوالې مبارزې د پیل اتل در پیژنو. هیله ده له موږ سره اوسئ. زابل چې د غیرتونو کور دی، تل یې په خپله غېږه کې اتلان رالوی کړي او د هر جابر او ظالم د ظلم پر وړاندې یې د بغاوت سر پورته کړی او هغوی یې تیښتې ته مجبوره کړي. دا د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ هغه خړې کوڅې دي چې په زابل کې د جهادي مبارزې د اتل ملا روزي خان عاقب د ستړي قدمونو شاهدي دي. له دغه ځایه شهید عاقب په زابل کې د اشغال پر وړاندې د زابل په سطح لومړۍ وسلواله مبارزه پیل کړه. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي د مجاهدینو د زړورتوب او امکاناتو په اړه راته خبرې کوي. د شهید ملا روزي خان زه له ډېرو نږدې ملګریو څخه پاتې شوی یم. ډېر وخت ما واجب پر یوه موټرسایکل سره ګرځېدل. نو په هغه ټیم کې چې دا مبارزه کوله، په هغه ټیم کې په افغانستان کې داسې ځای نه و، نه څوک داسې پیدا کېدی چې د امریکایانو په مقابل کې درېدلی وای یا د دوی خلاف یې یو ټک کړی وای یا دغه کړی وای. ډېره ګرانه خبره وله. خو شهید ملا روزي خان په هغه ټیم کې ډېر کم ملګري ورسره وله. په ډېرو کمو امکاناتو باندې تقریبا 3 یا 4 میله اسلحه ورسره وه. د ده سره خپله توپنچه وه. دا نور ملګري سره تقریبا 3 یا 4 میله کلاشینکوف ورسره وله. چې ده د نوبهار په ولسوالۍ باندې جنګ شروع کړو، نو په هغه کې تقریبا له 1500 تر 1400 پورې دونه ملګري ورسره وله. نو بیا د ده نوبهار ولسوالۍ ونیوله او تقریبا 12-14 دانې عسکر پکښې وو. هغه ټول بندي تکیه کړله، بیا هغه ایله کړله، هغه بېرته خپلو کورو ته ولاړله. نو ډېر کم دغه ول. په هغه ټیم کې چا دا جرات نه شي کولی چې د امریکایانو په خلاف باندې یو خبره وکړي. جنګ خو ډېره ګرانه خبره وه چې څوک د امریکایانو په مقابل کې جنګ کوي یا دغه کوي. زه تقریبا چې د ولسوالۍ نیولې وه دغو ملګریو، سهار تقریبا داسې د لمانځه په ټیم باندې زه خبر شولم، یو ملګری راغی چې دا رقم کیسه پېښه ده، حاجي دا خبره کوله چې ده ته واله ځان سره احتیاط کوه. نو ما ول سهار تقریبا 8 بجې شاوخوا کې ما حاجي بیا سره پیدا کړله چې دی په یو کور کې و. زه هم دورې ورغلم، یو بل ملګری ورسره و، یو زه شولم. دا 3 ملګري تقریبا 4-5 ورځې بیا په یو کور کې ولو. بیا د یو خواته سفر درلودی د سوري و خواته، نو شاید له چا سره به لیدله. موږ په هغې کې پاته شوله، په هغه کوټه کې بیا داسې شاک کلی ورته وایي، په دې کې موږ له چا سره ولیدله. نو د هغه بعد څو شپې بعد بیا زه ګیر هم شولم. د اسدالله خالد چاپه را باندې واچول، ماښام په کلي کې ویده ولم. نو تقریبا ډېر وخت مې بیا له هغه سره تېر کړی، 14-15 میاشتې شاوخوا کې ما ورسره تېرې کړي. بیا حاجي په هغه ټیم کې یو ترکی ګیر کړو، د کمپنۍ ترکی و، پر هغه باندې ګیر کړو، پر سړک باندې. نو بیا د هغه په تبادله کې زه را ایله کړم. مشکلات په اول سر کې خو 100% کې دغه ډېر وو، حالات خراب وو، ځکه په وجه د دې چې نه خلکو داسې په ښکاره باندې دوی سره همکاري کولی سوی او نه دوی په ښکاره باندې خلکو ته دغه کولی سوی. خو ټوله کیسه یې سره پټه وه. په پټه باندې بس د جهاد او هر څه امکانات چې هغه په پټه باندې کېدو. که چا ورسره کول هم په پټه یې کول، په ښکاره چا نه سوی کولی. نو هغه دی ترخې شېبې وې چې څوک د خپل کلي ته حاجي مرحوم په خپله داسې په خلاص دغه نه سوی راکړلی، ځکه بېرېدی له وامه د دې چې دا کلی په عذابوي او کلی هغه داسې اوس په کلي کې به یو مجاهد ولیدی، هم هغه کلی به بیا ټول تاړی او دباوی به، نو دغسې دغه به ورسره کاوه. دلته چې به امریکایان رالو، دلته امریکایان موږ خپله داسې دغه مېلمستیاوې وې، هغه کې د کلي مېلمستیاوې موږ خپله ټول کلی وتاړی، بیا یې ډبولو وهلې چې موږ ته حاجي مرحوم راوښیي. هغه ته موږ خپل د زړه حال ټول ووایي. هغه د موږ ته ویلي وو چې موږ، ځکه زما پوښتنه چا درڅه وکړه، ته یې دا مه ورته وایې چې موږ یې نه پېژنو، ځکه ته یې ډېر تنګوي، ته یې ډېر تنګوي. د هغه ټول حالات ورته وایي. موږ هغه بیا د ده حالات ټول ورته وایي چې حاجي مرحوم دلته راځي، موږ یې پېژنو، موږ یې وینو. بیا بیا کت و قامت راڅخه پوښتنې راڅخه کولې چې څونه سړی ده. موږ به له هغه داسې د دوی به په خپله کې دغه سو، بیا به موږ پر دې ډېر وډبولو چې ته د دوی د اوسېدو ځایونه موږ ته وښیي. موږ به له هغه موږ ته نه دي معلوم. زموږ سفر ادامه لري. له کنډو کپرو لارو څخه تیریږو او د نوبهار ولسوالۍ د خردوزي کلي ته رسیږو، چېرته چې پر ملا روزي خان عاقب باندې امریکایي اشغالګرو 20 کاله وړاندې چاپه وهلې او هلته یې په شهادت رسولی. د چاپیایني شاهدان راته د دې غمجنې صحنې کیسه کوي. دا داسې کیسه وه، یو د ماښام لمونځ کېدی چې یو حاجي ملرس خان اخوند و، یو یې بل ملګری و. دا ټیم رالو، دا هغه زموږ کوټه د مخامخ هغه کوچنۍ درخته کې ولاړه. بس په دې کې له ما سره شپه وه، شپه م وکوله. دا ټوله شپه تېره شوله. سهار 8 بجې اندازن یا به 9 بجې وې، ولته اوبه راواخه، زه دا سر پرېمځم. اوبه م ورته راواخېستې، یار یې ول ځمه، بیا ول اوبه راواخې، زه دا سر پرېمځم. سر چې یې پرېمځئ، اتې چای رالې، بالا دا چای وخوړ.
چای چې وخوړي پرېوتی. تقریبا 12:30 بجې وې چې موږ غږ پر وکوئ، اوبه مو ور واخیستې. دلته د یو ټلیفون وکوئ له سړي سره. ټلیفون وده ته رالی، ده نه ده کړی، په رسټلی ټلیفون باندې وده ته ټلیفون رالی چې د جواب ورسره ووایو. هلته سلمچي راغی، لاس یې پرېمځل دی څه دی چرتي کښېنستی. زموږ بل ورور و، هغه ورته ویل حاجي صاحب ولې دی چرتمن کښېنستی. ټول په دې ټلیفون نه وپوهېدل. اتې لاس پرېمځل شو چې ډوډۍ یې خوړه. زموږ یو بل برمې والا مو له ما سره یې برمه وله، بس ډوډۍ یې خوړله. غراس و تیارې راغلې، تقریبا 11 دانې تیارې. د اولینه تیاره دا د کلي په پای کې کښېنستله، دومه پر هغه ځای کښېنستله، درېیمه ها خواته د کلي په څنګ کې کښېنستله، په څلورمه تیاره څوک خبر نه دي خو کښېنستلې په غره کې. ده غږ وکوئ، هغه ملګری یې وارخطا سو. بالا بس د زما پر ورور غږ وکوئ، ول دا موټرسایکل له سرایه وباسه. هغه موټرسایکل له سرایه راویستی، دلته ماجت په دغه کوڅه کې یې ودروه. دی زموږ په سرای کې زما د وراره پټوم ورکوي، بل پټو هغه یې پر سر کوي، پر خپل پټو یې کله کوب دغه کوي. د سکایه موږ ته ونیول، موږ په ایرو کې پټه کړل. زموږ په سرای کې بیا بله د انګورو باغ ده، زموږ هغه ته لاړ، په دغه کې واوښتی. بس داسې رالی، هغه درخت چې ښکارېږي دلته د کاریز خوله ده، دلته یې توت هم ولاړ ده. دی چې له توته ور ووتی، بس تیارو ولیدی، اتې پشنګان پر تس کړو. کیدای شي په ویډیو هم شته. بالا یې پشنګان پر تس کړو، ور ویښ شوی. پر دغه لارې موټرسایکلان ورسره وځغلول، هغه د درو پښو موټرسایکلان پر هغه لاره هلته ورسره راوخاته. داسې له دغه ځایه دغه سرو ته ورپورته کېدو، دی مخته ولاړی. دی چې ولاړی، یو خطایي ټکان پر وکول. دی سم یې نه ویستی، خو دا ټکان یې پر کول، د چرت نه پکښې وایي. دا زموږ کلیوال ټول به دا دیوالو ته دلته ناست. دی چې وختی، هاخواته بیا باغونه دي. بالا چې چرت ووایي چې کلای خو نه سې، باغونه دی لږ باغونه. دلته بس داسې ځای ده، کیدای شي اوس ورسو خاص لکه تنور داسې ځای دی، یو سخر له خوا د یو له دې خوا د یو له دې خوا، بس و دغه سخر ته ورته کښېنستی. دی چې پر دغو یې ټکان وکول، دا د دغه موټرسایکله پر داسې یې ټکان وکول، دغه یې وغورځېدل. دا چې وغورځېدو، پر هغو یې ټکان وکول، له دې خوا یو انسان هم اتې نسی ورخطای. هغه په غره کې چې څلورمه تیاره کښېنستلې وه، هغه د شا له خوا په ډبرو کې پرازۍ ورته رالو، هغو د شا له خوا وویسته. بیا نیمه ګنټه دی نسی ورکلی. دی چې دلته شهید سو، نیمه ګنټه دی نسی ورکلی. بیا له هغه باوجود بیا دی رالو چې دی یې راشوه کوي. له هغه وروسته یې په کلي کې تلاشي شروع کړه. په کلي کې چې تلاشي شروع کړه، بالا بستې دی راوړ، دلته کښېښود. بالا په کلي کې زما نوم واخیستی، وایي جلال د عبدالشکور زوی چیرې دی. بالا بستې دلته ورته وویل چې هغه خو نسته، دلې تللی ده، غزني ته تللی. خو هر رقم چې و دا کیسه زیره ولاړ کړم، له تا سره زموږ کار 11 منټه. ما چې په هغه ورځ هر څونه وخت ویلی وای زه به د غونه بندي وم، مال درځه زه د یوه کال دپاره تیار یم، کنې زموږ یې 3 ورونه نور تړلي، نور خو نو ټول کله یې تړلي. بالا بستې دغه شو، ماتې لاس راوتړل، دغه یې خولۍ یې را په سر کړه، زما نور ورونه یې خلاص کړو. یو زه، یو دی په یوه تیاره کې و، 4 مردار. دا مردار د کلیوالو نه دي لیدلي، دا مردار بیا ما په دغه کې ولیدو، په کندهار کې. دا پر ما پر سترګو چې چشمې وي، دا سرې وي، هر څه مې لیدو. ما او دی په یوه تیاره کې و، هغه بل زما د برمې والا او له ما سره یې برمه وله، دا په بله تیاره کې و. هغه 4 کسان مردار په بله تیاره کې و. دا مردار یې په اتنګي کې ایښو. دغه مردار چې هلته پر میدان کښته کول، ویلې موږ ولیدو چې مردار و، ځکه زه بیخي دی نږدې وه د تیارې ته ناست چې کښته کول. د ماښام جمعه به کېده، داسې ټیم و، تقریبا د مازدیګر اذان شروع کېدی چې له دغه ځایه دی یوړ. بیا 3 شپې دا عجي دورې و. 3مه شپه یې هلته زه خپله واروستم، ما ته بې عکس راښکاروی، ول که ته دا سړی پر عکس نه پېژنې، له موږ سره دلې پروت. بیا زه ورغلم، دا د چښې په تابوت کې ایښی و، بالا بستې سپین په ټوکر پرې ورکړی و. بالا ما ته ویل دغه سړی او دی اول وار بلکل له خپله حاله اړولی و. دلته د وایه پر شیندلې وه، کار چې دلته هېچ هم نه پېژندی، خو ما په خپله پېژندی. دغه دا ډېرو دا خلکو خو نو لیدلی و، خو له خپل حاله یې اړولی و، هلته بیا دغه یې نه و. بالا مې ورته ویل دا سړی خو نه پېژنم، او ته عکس یو رقم راښکاروئ، دلته دا سړی بل رقم. بالا بستې نو له هغه ځایه ایسته 3مه شپه لا زال په لرم چې دی دورې په میدان کې و، دا خلک ورسره و،
ورته راغوښتي وو. بیا ترجمان ماته ویل ول ته ستا ډېر ښه تحقیق ده خو ته د ډېر غټ سړي په دغه راوړی. ما ول یو وخت به یې لسم ده ول ویې خندل خود به یې لس یې خو دا دونه غټ سړی و د 48 دولتو ژورنالیستان د ده و لیدن ته راغلل.